سلامونه ملګرو، امید لرم ټول بخیر. زما نوم ډاکټر لقمان دی. زما سره یو ځوان د مټي سوات سره تعلق دی، سمبټ کلي سره، او دا د یو پښتنو سیاسي کورنۍ سره تعلق دی. ډېر قابل ماشوم دی او د په ډېر کم عمر کې ډېر ښه سکالرشپ یې اخیستی دی. په دې کې د امریکې ته تللی دی، هغه بغیر څه پیسو نه او په ښه تعلیمي ادارو کې ښه تعلیم حاصل کړی دی. نو دنه به پوښتنه کوو چې موږ پښتانه چې کوم دی د دغه مختلف سکالرشپونو فایده څنګه واخلو. د دې زموږ په دې ځوانانو باندې به څه اثرات وي، دې ته به څه دي. نو ټول اول تاسو ته په خیر راغلی یم په امیر خانه، او خپل په لنډو ټکو کې راته خپل تعارف وکړه. زما نوم پامیر یوسفزی دی، د سمبټ چم یم د مټې سره، او خپل 12 لوست اسلام آباد د روټس نه خلاص کو چې اوس د یونیورسټۍ دپاره لګیا یم، داخلې مې شوې ده او ویزې دپاره به اوس دغه کوم اپلای کوم، نو انټرویو به مې انشاءالله د اختر نه پسې د یونیورسټۍ دپاره جي. ډیره مننه. زما د ټول اول ستانه پوښتنه ده کنه تاسو ټول تعلیم چې کوم دی په ښه ادارو کې هغه بغیر څه پیسو نه کړی دی. نو د شپږم یا پنځم زما په خیال تاسو تعلیم داسې شروع شوی دی، حوالې سره ووایي دا په کم سکالرشپ تاسو تللی او تر اوسه پورې تاسو کم سکالرشپ اخیستی دی؟ جی لاول د لاولني کلاس نه پر دې خوا چې دی نو زموږ سکول چې دی نو هغو به داسې سکالرشپ افر کولی چې ستاسو ګریډز ښیي، پرسنټیج وښیي، ستاسو زیاتې نمبرې اخلئ، نو هغو به تاسو له د سکول په دغه باندې سکالرشپ یې درکولی او فیس به یې درته د یو حده پورې معاف کوو. نو زما زیات فیس چې دی نو په هغې کې به لکه د سکول د طرفه معاف کېدو، ټسټونه به ما ورکړو، هغه به ښه نمبرې به رالې نو هغه به معاف شو. بیا چې زه د پنځم کې وم، زما پلار وی چې داسې یو سکالرشپ ته د ایټا په نوم وی هغه تاسو ماته یو داسې ووایي چې هغه ته ورکړه، هغه به چې دی نو ستا را روان د 12مه پورې تعلیم ستا فری کړي. نو بس د هغې دپاره زه لاړم سرکاري سکول ته. هغې دپاره په هغه وخت کې ضروري وه چې یو دا کینډیډیټ چې دی څوک چې دا ټیسټ ورکوي هغه چې دی کم از کم 1 کال په سرکاري کې تعلیم کړی. نو هغې دپاره زه سرکاري ته لاړم، ما چې دی 1 کال په سرکاري کې په بېدره کې تېر کړو او د هغې نه بعد ما هغه ټیسټ ورکړو. اوس خو زما په خیال هغه لږ چینج شوي دي، کرایټیریا چینج شوي دي. اوس زما په خیال لږ زیات وخت غواړي په سرکاري کې، زیات مراد 15-16 کاله. او په هغه وخت کې 1 کال نو ما خپل شپږم د سرکاري سکول نه وی او بیا ما ایټا ټیسټ چې دی هغه ورکړو. په هغې کې زما په 100 کې 87 نمبرې رالې او زما چې دی نو مختلف سکولونه پکې 14 سکولونه پکې، نو زما د یو نه علاوه په ټولو کې شی او په پېښور کې په اسلامیه کالجیټ کې په یو پی ایس کې په دې ټولو کې. خو بس پېښور داسې نه و، خو مردانه سکول مې د تللی وم ورته، نو هغه ګراونډونه وغیره هم خو په هغه ټیم کې خو مونږ د لوبو ته خوشحالېدو. بس فضلیاب کالج مردان هم واغستو، نو هغو چې دی نو هلته زما خوراک، زما اوسېده، زما تعلیم، زما کتابونه، زما جامې او د هغې نه علاوه هر کال 6,000 روپۍ لکه سټایپ داسې یو دغه به یې رالله کوو، جیب خرچې دپاره به یې رالله کولې. نو هغه چې دی د 12مه پورې سکالرشپ، ما خو خیر د 12مه پورې پکې پاتې نه شوم جي، زه خو ترې لاړم، خو هغه د 12مه پورې سکالرشپ د ایټا په نوم باندې او د حکومت د پاکستاني حکومت په طرفه دی د خیبر پښتونخوا. صحیح. دا نه وروسته تاسو امریکې ته لاړئ، 1 کال هلته کې تېر کړو. دغه پروګرام څه نوم دی؟ په دې باندې ځوانان څنګه تللی شي؟ د دې پروګرام جی یس پروګرام دی، یوت ایکسچینج اینڈ سټډي پروګرام. دا چې دی زیات ایکسچینج پروګرام ورته وایي، داسې چې لکه د دې ځینه واړه راوالي کم چې لایق د دې چې لکه هلته تللی شي. لایق مطلب دا نه دی زما چې په تعلیم کې تکړی، خو هغه دا سړی ګوري که نه چې دی داسې کس دی چې دی به خپل د ملک نه ښه خبرې ویسي او هلته به یې دغه کړي. نو داسې واړه پکې ګوري. د هغې یس چې دی نو په اګست کې دغه کولاویږي، د هغو په ویب سایټ باندې او د فیسبوک په پیج باندې هغوی انفارمیشن ورکوي، اپلیکیشنز کولاویږي. نو ما ته خو چې دی نو زموږ په سکول کې یو هلک تللی و، نو هغه د هغه نه خبر شوی وم چې لکه داسې یو پروګرام دی. خو بیا اصل کې زما یو ملګري ځان له اپلای کوله، نو ما له یې ورسره مې اپلای وکړه. زه په سوات کې وم په هغه وخت کې، زه چې لاړم هغه اپلای کړو، نو مونږ بس ور به یې کړو. نو شکر دی هغه خو بیا قصه وشوه. هغه په اګست کې د هغې دغه شروع کېږي اپلیکیشنز کولاو شي. بیا هغو تا ته هلته یې ورکړي چې څه ډاکومنټس پکار دي، څه کاغذونه وغیره پکار دي. هغه چې دی اب ورته ته ورکړې چې څنګه یې پکار دي. زیاتره مسله په دې کې دا راځي چې هغه
خلک ورته ډېر اپلای کوي نو خلک بیا چې اپلای ډېر وکړي نو خلک بیا په دې لکه زموږ په پیر باندې 10,000 خلکو اپلای کړو او سلیکټ کړي پکې اغستې پکې 80 کسانو نو خلک بیا داسې په احساس کمترۍ کې شي چې دومره خلک دي نو زما پکې کېږي که نه کېږي خو هغوی زیاتتر خلک چې ترې پاتې کوي هغه په دې لاولني پروسس کې پاتې کوي په دې ډاکومنټس کې تا ته مثال ویلی چې دا ډاکومنټ راولېږه ته دا مخ لیږلی دا نه دی لیږلی تا دا نه وایي چې دا مخ راولېږه بیا به دې والو خو بس پاتې به دې کړي نو مطلب په ډاکومنټس په دې قصه کې یو سړي له پکار چې څنګه یې درته ویل دي بالکل اګزیکټ هغه شی به درته کوي غلطي به پکې معمولي نه کوي نو زیاتر خلک چې دی هلته دې فلټر کې هلته دې کسان پاتې کړي بیا یو ټیسټ یې هغه د ستا انګلیش پکې ټیسټ کېږي په هغې کې یو ستا ریډینګ داسې چې داسې مختلف پیراګراف او غیره به یې ورکړي او په منځ کې به یې ترې ټکي لرې کړي یا به تا ته وایي چې په دې ځای کې ښه ټکي کم یو راځي لکه 4 یو شان ټکي دي خو دلته دغه په حساب پیراګراف په حساب ښه کم فټ کېږي یا دا ټکي یې ورکړلی تا ته وایي چې د دې ټکي دلته ښه معنی څه ده نو هغه یو کس داسې کتابونه کتلي د انګلیش او د انګریزي کتابونه یې کتلي نو هغه دپاره بیا اسانه وي بیا پکې راځي لیسننګ راځي نو په لیسننګ کې چې دی نو هغوی داسې یو لکه څنګه چې په دې کې دا مونږ د په پاڼې باندې په ریډینګ کې دغه راکړه مونږ په خپله ریډ کوو په لیسننګ کې به یې تا ته داسې یو دغه لګولی اډیو به یې درته لګولي او مثال داسې یو لکه زما او ستاسو یو بحث راوند دی مونږ یس ډسکس کوو نو داسې مونږ ته به یو خبرې ولګوي چې ما او تاسو په دې بحث وکړو بیا به په منځ کې یو تپوس وکړي په هغه اډیو چې مثال امیر لقمان ته څه ووایي چې ټیسټ په کله اوپن کېږي جنوري مارچ اګست ډسمبر دا 4 اپشن دی اپشن A یو اپشن B اپشن C بیا کس ګوري چې هغه واوري چې ښه ما خو ویلو چې په اګست کې به اپلیکیشنز اوپن کېږي نو هغه به راشي په انسر شیټ باندې به اپشن C اګست ولګوي نو په دې طریقه باندې هغه لیسننګ دغه کېږي ټیسټ کېږي مطلب په هغې کې بل څه نه انوالوډ خو چې دا سړی چې دی نو د ده د لیسننګ دغه څنګه دی مطلب دی یو شی کیچ کولی شي نه شي کیچ کولی بیا پکې راځي رایټینګ کې اوس زیاتر خلک په دې کې دغه چې رایټینګ زما رایټینګ ښه نه دی نو هغو په رایټینګ کې زیات تر دې ته نه ګوري چې تو څونه ښه الفاظ استعمالوي یا تو څونه په طریقه باندې لیکل کې هغو د په دې رایټینګ په ترو چې دی نو هغه ستا داسې مایند سیټ ګوري چې ته څه قسمه سړی نو هغه به ډېر داسې پرسنل تپوسونه کوي لکه داسې تپوس پکې کولی شي چې مثال تا نږدې وس څه غلطي کړله که نه ده کړې چې تا هغه غلطي کړله تا د هغې نه هغه تا ټیک څنګه کړه او تا د هغې نه زده کړه څه وکړه نو داسې ډېر دننه ته به په ځان کې ډېر دننه وګورې او لکه داسې ستا نه دا خبره راوباسي او بیا ستا د هغې خبرې ستا د هغه جواب په حساب چې دی نو تا جج کړي نو دا لاول دا ټیسټ جي بیا مخکې چې دی نو د دې ټیسټ نه چې یو پیر سړی واوړي بیا پکې راځي انټرویو وي چې ټیسټ تا پاس کو بیا به تا انټرویو له راوغواړي نو د هغې دپاره چې دی انټرویو چې دی نو هغه په 2 حصو کې لاولنی یو ګروپ ډسکشن نو د دې انټرویو نه یو ورځ مخکې زه تللی وم پېښور ته تاسو احمدشاه پیژنئ د هغو څخه زه وم نو هغه زه داسې بهر ته بوستم هسې خپل د ملګري خواله نو هلته یو جیم ته مونږ لاړو زما سره یو کس کېناستو نو ما ته ویل ته څه لاغلی ما ورته ویل داسې زما یو ټیسټ انټرویو د هغې لاغلی ما هغه ما ته ویل داسې ما انټرنیشنل ریلیشنز ویل او بس لګیا شو بس د پاکستان او د چاینا او د پاکستان او د انډیا او پاکستان او امریکا په تعلق باندې لګیا شو لکه څه یو ګنټه بس خو زه ډېر بور کړم زه ستړی وم روژه وه او روژه ماتې نه پس زه ډېر بور کړم ما څه ویلی نه شو ډېر باسي وکړو بس چې زه د وز خلاص شوم بس زه ډېر خوشحاله وم سباله چې زمونږ د لاولنۍ دغې په انټرویو کې دا ګروپ ډسکشن وي بس چې مونږ ګروپ ډسکشن ته کېناستو مونږ له ټاپک دا راغو چې پاکستان او د امریکې ریلیشن څنګه پاتې شوي دي په ټیم کې خو زه ډېر خوشحاله شوم چې لکه یو خو لاول زه وتم نو د احمدشاه سره او بیا چې دی زه د هغه سړي سره بور کېدم او هغه راته ما د دې نه لاول د پاکستان او د امریکې په منځ کې تعلق څنګه دی نو د هغې دونه علم نه و ځکه زه وړوکی یم ما داسې په پالیټکس کې انټرسټ نه و ساتلی په هغه عمر کې ډېر و نو د هغې په حساب چې دی هغه چې کله هغه قصه وشو نو بیا ډېر هیلپ وشو بیا دویم دغه چې و نو هغه د انټرویو چې دی فیس ټو فیس انټرویو نو په دې کې ستا سره به مخامخ ته یس والا کس ناسي او هغه به ستا دغه ګوري چې لکه ستا نه به پر تپوسونه کوي په هغې کې هم ستا سړی سوچ کوي چې زما سپیکینګ ګوري خو هغه سپیکینګ ګوري خو دومره نه ګوري چې څومره تا ګوري چې دا سړی پوزیټیو سړی دی نیګیټیو دی دی په یو خبره کې ښه راوباسي بد ترې راوباسي نو هغه په هغه ټایم کې چې هم دی نو سړی ډېر زیات جج کوي سړی ګوري
نو په دغه په لاول په ګروپ ډسکشن کې بیا په فیس ټو فیس انټرویو کې خلک وباسي ځکه ډېر زره کسان دي که نو هغه اویا ته راوستل ډېر ګران کار دی. بیا چې یو پیر د انټرویو نه دغه شي سړی بیا ورته آیلس په شان یو ټیسټ وي هغه پې ورکړي ایل ټیسټ ورته وایي هغه هم د دې لاولني ټیسټ په شان دي خو مطلب د ګرانوالي په حساب یې لږ ګران کړی ګرانوالي او د اسانوالي په حساب لږ ګران وي. نور چې دی نو د څه چې پکې راځي هغه بالکل دغه یو شان دي د دې زوړ په شان دی. نو هغه درې دغه چې وشي نو د هغې نه بعد چې دی نو ستا سلیکشن وشي بیا ته د ویزې دپاره لاړ شي. نو ویزه چې ده نو د هغې داسې اکسپټنس ریټ ډېر زیات دی ځکه زمونږ اویا کس نو په هغې کې صرف یو کس ریجکټ شوی هغه هم داسې کریمینل بیک ګراونډ دی لکه مسله وه د هغې د لاسه ریجکټ شو. نور داسې ریجکشن بیا نه چې درېیم ټیسټ نه یو پیر دغه شوې وتې بس بیا لکه دغه وشو. بیا چې دی هغو ته داسې په اسلام آباد کې پاتې کې مونږ یې په سرینا کې پاتې کړي داسې 11 ورځې بیا تا پوهه کې چې ستا ژوند به هلته څنګه وي تو به څه کوې تو به څنګه اوسېږي تو به څنګه کم کار نه کوې کم به کوې هایجین به څنګه ساتې لکه په دې ټول دغه ستا پوره کال چې دی نو د هغې تاله یو دغه درکړي ډیزر درکړي چې ته به خپل پوره کال څنګه تېری او جی چې وشي نو بیا سړی لاړ شي امریکې ته جي او جی دا د ټیسټ پروسس و جي. ښه په امیر خانه زما ستاسو نه بل پوښتنه دا ده چې د امریکې په ژوند کې او د پاکستان په ژوند کې څه فرق و هلته کې تاسو زندګي څنګه تېره کړه او د هغې بیا ستا په ژوند باندې اثرات څه؟ نو لقمان خان لاول خو دا وه چې سړی داسې یو نوي ماحول ته لاړ شي نو د هغه دپاره یې لکه ډېر بدله شي هغه قصه که نو یو خو دا و چې ما ته داسې لکه چې کمه فیل کېدل اوله په سټارټ کې نو دا و چې ډېر پازیټیو خلک دي لکه ډېر د وړې خبرې ډېر خیال ساتي لکه د صفایي ډېر خیال ساتي. مونږ خو ډېر وایو صفایي نیم ایمان دی صفایي خو هغو ته زمونږ نه داسې لکه 3-4 چنده د صفایي خیال ساتي. نو هغه هم ډېر لوی د غوزه ګزل اول لاړم زما خیال نو مونږ خو دلته نورملي دا چل کوم مثال مڼه وخوړه بس هغه کم چې پاتې شي داسې پټي ته غوزار کو زما خیال نو ما بس دغسې مڼه وخوړه په پټي کې مونږ وو نو ما داسې غوزار کو نو ما ته داسې سیک کړو چې لکه واټ آر یو ډوینګ زما بیا خیال شو چې خدایه پاکه زه په پاکستان کې نه یم زه لاړم ما هغه راچوت کو. نو یو خو دا و چې داسې هایجین یا پوزیټیویټي د هغې په سړي ډېر زیات انفلوئنس کېږي که نو ځکه ته د هغه خلکو سره پاتې کېږي او زموږ خلک چې دی نو لکه ما دا نوټس کړله چې داسې هر کس چې داسې خلک پکې که نو په هر ځای کې خو زه خو چې خیر په هغلته څنګه پاتې شوی وم نو زما ډېر هیلپفول و لکه په دې هیلپفول و چې زه د هغو سره زه چې هلته امریکې ته لاړم نو زه یو کال یو انګریزي فیملی سره وساتلم په یو انګریز کور کې وم او ما داسې ژوند تېرو څنګه چې یو انګریز تېروي لکه سکول ته به تلم د سکول نه به کور ته راتلم د سکول نه به فوټبال پریکټس له تلم په کور کې به مې ډوډۍ خوړه په کور کې به سملاستمه داسې و لکه زما چې هغه کور وي لکه د دې پورې چې د چا سره چې به اوسېدم هغې ته به مې مور وې او یو د هغې مور و هغې ته به مې نیا وې او یو د هغې زوی و هغه ته به مې رور وې لکه داسې د دغه ژوند نو بل د خیال ساتلو په حساب لکه هغو چې دی یو کال زه وساتلم ما ته جامه هم راکړله ما ته یې پیزار ما ته یې خوراک راکړلی او داسې زیاتي چې به زما څه شی په کار شو هغې رالم راکړلی لکه مثال زه ویښته واړه کوم دا اوس ډېره وړه خبره ده دا ما پخپله کولی شو نو چې زه به ویښته وړو کولو تلم هم به یې مال روپۍ راکړې وې دا ته واله ویښته واړه کا خو دا یو کال زه ساتل د دې هغو ته چې دی د پیسو په حساب د فاینانشلي هېڅ دغه نه کېږي نه ورله څه روپۍ ورکوي نه ورسره څه هیلپ کوي نو سړی چې کله دا خبره ریلایز کړي که نه چې دې سړي مثال زه یو کال وساتلم ما له دا دونه هر څه وکړو او دته روپۍ نه میلاویږي نو دی ولې کوي هغې دې له کوي چې په سټارټ کې ما ووایي چې دا کلچرل ایکسچینج دی زه لاړ شم خپل کلچر هلته ویسم هغو ته خپل کلچر وښیم هغو ما ته زما کلچر وښیي خو دا داسې هم دی چې هر یو کس چې دی لکه داسې د امریکې هر یو کورنۍ چې دی یو هلک د ځان سره ساتلی شي څنګه چې د دې ځای نه زه ټیسټونه انټرویوانې ورکوم د تلو دپاره هغه شان هلته انټرویوز او د دې نه تېرېږي د هغو پوره دغه ګوري بیکګراونډ ګوري چې دا د څنګه کور دی اخوا د هغې نه پس یو کس ساتي یو خو په سړي دونه اثر د هغو شي چې لکه زه په دې فکر کې شوم چې لکه زه دونه وساتلم که نو په ما کې مو خپل یو دغه راغی که نو چې لکه
مطلب د انسانیت په لحاظ باندې د چا سره دغه کوي که نو ځکه هغو مذهب هم داسې نه کوو داسې ایتیست نه وو کرسچن زه خو مذهب هم نه کوم نو په هغه حساب هم زه ډېر خوشحاله وم بل دا و چې د صفایي په لحاظ هم په ما ډېر لوی اثر کړی و زه اوس مڼه نه غوڅارم پټي ته جی نور داسې و چې زه یې وګرځولم هم ډېر و نو ما ډېر ځینه ولیدو او دغه یې راسره هم ډېر وکړو داسې په یونیورسټیانو باندې هم بیا ډېر وګرځولم د پوهې په لحاظ چې دی نو ډېر کلچرز مې مې زده کړو هلته او هغه بیا سړی د ځان سره ټول عمر ساتي که نه چې لکه د کم کم ځای نه زه چې تلم نو زما یو استاد ما ته خبره کړې وه طاهر امین صاحب نوم یې و زما فیورټ استاد تېر شوی دی په دې پوره ژوند کې نو هغه زه لاړم زه داسې ډېر ایموشنل غوندې کې وم که نه ځکه داسې ترې روان وم او بس هغه ما سره صرف په خیر وکړو ما یې لږ ساعت په کښېني یو خبرې دوه به وکړه ما ته وایي دا هغه ځینې چېرته بد سره نه وړي صرف ښه به راوړې نو هغې ته بیا ما وروسته سوچ وکړو نو ما ته هېڅ اندازه وشوه چې لکه هغه داسې ډېر په دغه باندې وي که نو چې نو زه چې راتلم نو ما د هغو نه ډېرې ښه خبرې زده کړې او هغه مې بیا په ځان کې دغه کړې بیا چې دی نو زه د هغه ځای نه رالم نو دا خو صرف داسې زما په ایز ا پرسن په ما باندې ډېر لوی اثر کړلی که نو په ما کې ډېر لوی بدلون راغلی د هغې نه پس د خلکو عزت کول د خلکو خیال ساتل خو د هغې نه علاوه دا شوي ده چې ما یو پیر د امریکې نه رالم مطلب ما یس پاس کو او دا ټوله قصه تېره شوه نو په اسلام آباد کې چې دی نو څه خواوشا 19 کالجونو ما ته وایي چې ته راشه زموږ سره دغه وکړه داخله وکړه او بالکل فری 1 روپۍ به درنه هم درلود نو زه بیا لاړم روټس ته روټس کې زه وم نو د هغو چې دی نو د میاشتې صرف د کالج فیس د ګاډي او خوراک او هاسټل هېڅ پکې نشتي صرف د کالج د تعلیم فیس چې دی د هغو 50,000 روپۍ وې هغه یې ما ته ټول معاف کړو دا د یس پروګرام دا د یس پروګرام د لاسه نو لکه داسې هغه آفټر افیکټس هم د هغې وروسته هم لکه لویې فایدې دي نو پامیر یوسفزی چې څنګه تاسو ته ووایي د یس پروګرام دی د دې مین مقصد دا دی چې د دې ځوانان چې کوم دي هغه امریکې ته بوځي هلته کې وله میلمستیا وکړي په یو کال کې دوی له مختلف چې کوم دغه دی خاندانونه یې هغه وله میلمستیا وکړي د دې د خوراک د دې اسکاک د دې د تعلیم د دې چې کوم اوټینګ وي د هغې ټولو پیسې هغه ورکوي هغې د دې سره مذهب شریک نه وي وطن ورسره شریک نه وي بل څه ورسره شریک نه وي خو میلمستیا وله کوي په دې غرض باندې چې د دې ماشوم په ژوند کې بدلون راشي نو ډېر ښه پروګرام زه تاسو ته هم وایم چې تاسو هم داسې اپلای وکړئ پکار دا ده چې موږ هم په خپل وطن کې دغه شانتې خلک چې کوم دي د هغې میلمستیا وکړو هغې ته خپل دا کلتور وښایو چې دلته د دې نه هغې څه څه زده کولی شي نو دا سلسله به دواړه طرف ته بیا روانه شي ښه تاسو ما ته داسې یو 3 شیزونه ووایئ چې هلته کې هغه ستاسو په ژوند کې ډېر زیات اثرات کړي چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې نشته او هلته کې د ماشومانو په تربیت کې هغې خلکو ته ښیي هغه 3 به څه داسې شیزونه وي یو خو لاولنی خو به زه دا ووایم چې په ما باندې ډېر لوی دغه کړلی هغه دا دی چې په ماشوم باندې داسې زور نه راولي چې مثال ته دا شی وکړه ته دا شی وکړه لکه زموږ د وړوکوالي نه یو ماشوم را لویېږي نو هغه اته 9 سبجکټس وایي په څو کې به د هغه انټرسټ وي په څو کې به یې نه خو هغه وایي هلته چې دی هلته دا خبره بالکل دغه ده هلته یو ماشوم چې دی نو لکه داسې 5م 6م کې د هغه انټرسټ وګوري چې د هغه څه شی خوښ دی څه شی نه دی خوښ او د هغه نه تپوس وکړي د هغه د کورنۍ سره کښېني د هغو نه معلومات وکړي چې د داسې په څه کې زړه لګي نو د هغې په حساب چې دی هغه ته د کم کتابونه چې یا ورته راکم کړي نو چې هغه کم طرف ته زیات فکر کولی شي کم طرف ته بور کېږي نو هغه طرف هغه لاره یې روان کړي نو هغه پکې بیا دا نه چې مثال ته یا میډیکل وکړه ته یا انجینیرینګ وکړه که هغه بیا غواړي چې زه میوزیک کول غواړم که بیا غواړي چې زه پینټینګ کول غواړم که هغه دا غواړي چې زه میکینیک جوړېده غواړم که هغه غواړي چې زه یو ذمېدار جوړېده غواړم نو د هغه عمر نه چې دی هغه داسې لږ پالیش کوي د هغه سره هیلپ کوي هغه چې دی نو هغې لارې ته دخ کوي بیا چې لوی شي نو هغه ورسره هیلپ هم ډېر کوي داسې نه دی چې لکه مثال په پاکستان کې یو کس دغه شي زه وایم چې په دې کې به دغه هم ډېر لوی اثر دی د خلکو خو لکه پاکستان کې زیاتتر خلک وایي انجینیر شو جواب یې نشتی زما په حساب خو دا په د خلکو کې هم ډېر لوی دغه دی ځکه مثال کمپیوټر ساینس یو کس وایي اوس خو زیاتتر خلک زما په حساب د انټرسټ ته لاسه روان دي خو لاول به د مارکس ته لاسه کمپیوټر ساینس ته روان وو نو په هغو کې چې بیا کم واړی لکه چې کم طرف ته تلي دوی د لاول نه ورله لاره ټیک کړي نو هغو چې هلته رسي نو هغوی داسې خپل په پوهه خپل په خوښه
باندې هلته تلي نو هغه ورسره بیا ډېر هیلپ هم کوي لکه مثال جواب یې نه وي نو هغه ورسره حکومت ورسره داسې هیلپ کوي پیسې ورله ورکوي او کار مار ورله پیدا کولو کې ډېر هیلپ کوي. نو زه یم چې یو خو هغه قصه ښه ده چې لکه داسې د یو هلک راچوتول او یو ځای ته رسولو پورې چې دی نو ډېر هیلپ کوي. بیا خو ترې وروسته خیر ټیکسونه وغیره په تنخواه کې اخلي خو لکه دونه یې کړي چې یو ځای ته یې ورسوي. بل دا دی چې زما په حساب لکه داسې فرق خو نشم ویلی ځکه خو زما په حساب زما په انګریزۍ کې هم ډېر هیلپ وکړو ځکه سړی یو کال هلته پاتې شي او دغه دی داسې انګریزي وایي نو هغې ډېر هیلپ وکړي ځکه وروسته په کارېږي مثال ما اوس آیلټس ورکړی و که نو هغې کې انګریزي وه نو هغه یو کال ما هلته تېر کړو په هغې په ما ډېر پازیټیو اثر کړی و ډېر ښه اثر یې راباندې کړی نو زما هغه آیلټس چې دی نو هغه هم ډېر ښه لاړو. د هغې نه علاوه زما د ډېر مخکې نه مثال میوزیک کول خوښ و خو زما داسې دغه نه جوړېدو چې زه میوزیک په څه طریقه شروع کړم. زه به میوزیک کوم څنګه یو خو په پښتو کې ما د ریپ میوزیک خوښ و نو په پښتو کې خو ریپ میوزیک و نو بس ما به اورېدو خو پوهېدم نو بیا چې زه هلته لاړم نو هلته په سکول کې چې دی نو لکه ټیچرانو خو د دې نو هغو بیا ښه ګایډ کړم چې دا به کې څنګه دا سړی ریکارډینګ څنګه کوي د دې دا میوزیک څنګه جوړېږي دا سندره تیارېږي څنګه ویډیو به ولله څنګه جوړی ایډیټینګ به څنګه کوې لکه دې پورې چې زما یو کال ما د فوټوګرافي کلاس اخیستی و بس د فوټوګرافي کلاس دلته په سکول کې چې دی نو دغه هم دشتي که نو زه یم چې هغه داسې د یو سړي په څه شي کې شوق یې نو هغه ورله ډېر دغه یې کړي لکه لیدنه نه وي رای کاږي او ښه پوره دیکه ورله ورکړي ښه پوره لرې دغه کړي. عامر خان داسې ډېر خلک تور لګوي په دې قسم پروګرامونو باندې وایي چې دا د ماشومانو مذهب بدلول غواړي خپل مذهب ته اړول غواړي. ستاسو په دې تور باره کې سخت خیال دی هلته کې دې فکر باره کې تاسو ته هغو د خپل مذهب باره کې یا ستاسو مذهب باره کې هغو تاسو ته په تاسو څه زور کړی بیا تاسو ته یې څه ویلي که نه ویلي؟ دا تاسو ډېره ښه خبره دغه ته راوسته په دې باندې به زه خامخا بحث کوم جي. داسې وه چې زه چې کله تلم لقمان خان نو زه چې کله روان وم نو زما ترور په هغه وخت کې د عمرې نه راغلې وه نو هغې مال د هغه ځای نه یو قرآن مجید راوړی او یو یې جاینماز راوړی چې دی داسې روان دی او دا به زما طرفه دی د ځان سره ویسي نو د قرآن مجید خو ما ځان سره نه شو وړی په دغه د لاسه چې ما یې په بیګ کې به پروت او داسې کله به یو ځای پروت کله بل ځای خو ما یې قرآن مجید هلته هم میلاویږي هلته به ولمه خو جاینماز خیر دی جاینماز به ما یې ځان سره ویسمه خو زه چې په دې کم ټیم کې وتم زما نه پاتې شو اوس قرآن مجید ما داسې د عزت په دغه باندې ویې نه وړم ما چې لکه په بیګ کې پروت او دغه چې دی نو جاینماز زما نه پاتې شو. اوس چې زه هلته امریکې ته ورسېدم او هغو ما پسې ایرپورټ ته راغلي او داسې پوسټر یې نیولې او ویډیوګانې یې کولې او هغه داسې هغه شرشرې غونده کې نه هغه شنه یې کول او ډېر خوشحاله و. د هغه ځای نه بیا بوستم داسې هوټل ته رسټورانټ ته ډوډۍ یې راباندې وخوړول. بیا چې زه کور ته لاړم ما ته ویل دغه ستا کمره ده. زه چې کله کمرې ته ننوتم نو په کمره کې لکه زما لپاره یو جدا کمره ده کړو نو په کمره کې ډېر شي نه پراته خو زما په یو شي نظر ودرېدو. په کټ کې یو جاینماز یې ښودی او یو پکې قرآن مجید پروت و یو ټوپۍ پرته او یو تسبیح پرتې وې. زه اوس حیران یم چې خدایه پاکه دا د کوم طرفه راغی. نو ما خیر خپل بیګ کېښودو او ځان مې تیار کړو زه بیا ښکته راکوز شوم ما ورته وایي چې لکه دا بره دلته بل څوک پاتې کېدو لاول وی نه وایي تو چې راتلی نو مونږ په فکر کې وو وایي مونږ سرچ کوو چې د یو پاکستاني به څه پکاري د یو مسلمان به څه پکاري نو مونږ ته دا څلور چې دی ستا په مذهب په حساب ډېر دغه شي نه ښکاره شو د کار شي نه نو دا چې دی مونږ ته بیا اورډر کړو چې دلته تو داسې تا ته داسې محسوسېږي نو چې زه په پردي ځای کې یم او د دې پورې چې زما د کمرې ته چې دی نو هغو تاسو خیال کړی د سپو او د پیشوګانو ډېر خیال ساتي او هغوی داسې په کور کې داسې ډېر په عام دغه ساتي که نو داسې ډېر عام دغه دی. خو زما دې کمرې ته چې دی په دروازه کې داسې یو دغه یې ښودی و چې په هغې به سپی له پاسه نه شو راوړېدی. د دې هم د چا نه تپوس کړی چې د ده په کمره کې چې سپی نو دی به پکې مونځ نه شي کولی نو زما کمرې ته به سپی نه شو راتلی لکه دونه یې زما د مذهب خیال ساتلی او په خپله چې دی نو هغو وو عیسایانو خو داسې مذهب یې نه کوو لکه داسې په نوم باندې ایتیسټ هم نه و په خدای کې یقین ساتو خو لکه داسې عیسایانو چې مذهب یې نه کوو خو زما سره به کېناستو زما سره به یې په بحث شروع کړو زما په مذهب زما نه به یې تپوسونه کول په دې فکر نه چې زه په غلط ثابتولو غوښتم خو ځان یې پوهه کوو زما نه به یې زما باره کې تپوس کوو زما د خلکو په باره کې زما د زی په باره کې سوات یې ډېر خوښ و ډېر شین ځای دی ډېر ښکلی نو زمونږ به یې ډېر اوږد بحث کېدو په مذهب باندې زمونږ په ملک باندې زمونږ په خلکو باندې زمونږ په کلتور باندې
او هغه ډیر شي نه زده کړو زمانه اوس هم زما سره باس کوي لکه ما رابطه اوس هم شته جي کول لاته وکړي خبرې را سره کوي نو زه ورته اکثر څه خبره شروع کوم داسې یو ټکی پکې راشي لکه زه انشاءالله وایم زه بیا شروع کېږم چې لکه زه په انشاءالله یې پوه کوم ما ته مونږ ته پته ده چې د انشاءالله څه مطلب دی لکه داسې په بد نظر باندې چې دی نو یو دغه ته نه ګوري داسې لکه دوی چې اګدي نو په دې فکر باندې چې صحیح زده کړي دا غونه دا ټول غلط دی چې دی د او جی بالکل نه بالکل غلط دی صحیح بل تاسو ماته یو پیر ذکر کړو چې هغه ملالت او دې ته په ډېر ښه نظر ګوري سو واقع شوی واقعات شریکول غواړي تاسو او جی مونږ تلو جی چکرلا داسې یو لیک هاوس و داسې یو ډنډ و د هغې په خوا کې کور و سیګنل میګنل نه و لکه انټرنیټ نه و موبایل مطلب بیکارې وې او خو په هغه ځای کې دا و چې لکه داسې یو ډنډ و هغې کې کښتۍ وې تا پکې لامبلی هم شوه کښتۍ دې هم چلولی شوې بیا هغه کور چې و نو هغه چې دی نو په کور کې دننه کتابونه پراته و او داسې میوزیک دپاره ډرمز او ګیټارز او دا شیونه پراته و بورډ گیمز پراته و لکه شطرنج شو دا شیونه مینه مطلب داسې دغه و چې تا به یا په د موبایل نه او د ټیکنالوژۍ نه به لرې په دغه یو هفته لرې پاتې کېدې په دې دغه چې ته ځان نه دا څونه په دې موبایل کې ننوتی دا دغه د ځان نه راوباسې لکه داسې تازه غونډه کې شي ټاکسیک انرژي د نوځي نو مونږ هلته ناست یو ورځ د ماسخوتن ډوډۍ خوړه نو هلته چې دی نو یو بله ښځه هم راغل وه نو هغې د ملالې کتاب یې کتو ما هسې د خندا نه وویل ما یې دا زه پېژنه ما ته وی ستا پوره نوم څه دی ما یې پامیر یوسفزی جو هغه ښه ته یې رښتیا پېژنې ما یې او جو هغې ما ته ډېر دغه وکړو وی دې چې دی نو زه هم پرسنلي هم ډېره انسپایر کړې یم او زه چې کله زما وی په ژوند کې داسې یو وخت راغلی و چې زه ډېره ښکته تللي وم ایموشنلي او لکه زه ډېره دغه وم نو د دې زما چې دی نو ډېر دغه کړلی لکه چې دا داسې یو جنۍ وه او په داسې یو بد وخت کې چې دی نو داسې راپاڅېده او داسې خپل د خلکو دپاره خپل د جنکو دپاره ودرېده نو د دې د کتاب د لاسه چې دی نو زما داسې ډېر دغه شوی دی هیلپ شوی دی نو ما ورته بیا وویل دا خو زه پېژنم نو هغې یقین نه راغستو نو بس په هغه ټایم کې خو سیګنل کار نه کوو خو چې کله مونږ واپس کور ته رالو نو سیګنل راغی نو ما بس د ملالې پلار ته کال میلاو کړو نو بس ما ورسره لږې خبرې وکړې بس هغه هلته ناست و ما ورله ویې ما هو خبرې کول غواړې هغه ولیدو نو ملاله یې ولیده د ملالې د پلار په خوا کې ملاله ناسته وه هغه دغه شوه په ژړا شوه ورته دا ولې ښه وژړل ورته لا ولې ورته ښه وژړل هغې ورته بس ملاله هم ډېر ښه پازیټیو دغه ورکړو چې مونږ هم چې دی نو تاسو مونږ ډېر انسپایر کوئ چې تاسو داسې خلک ساتئ په یو ښه فکر باندې او تاسو دونه خیال ساتئ او په امیر چې دی زمونږ د کور ماشوم دی او تاسو ولله دونه خیال وساتو بس دواړو یو بل ته ښه جړاګانې وکړې بیا ملاله هم ډېر دغه وکړو هغې چې دی نو خپل 3 کتابونه ورله راولېږل ساین کړي وو یوه ښځې له او 2 بچو له هغه ډېر خوشحاله و جی بیا صحیح تاسو د امریکې د ژوند نه وروسته تاسو لیکلو طرف ته راغلی تاسو شاعري طرف ته راغلی تاسو میوزیک طرف ته راغلی دا څنګه راغلی او په څه نوم باندې دا تاسو کوئ کتونکي تاسو څنګه واوري نو شاعري خو به ورته زه نه یم جي ریپ میوزیک زه چې دی ډېر د وړوکوالي نه اورم چې داسې په 4م 5م کې وم نو د هغه ټایم نه چې دی نو زه ریپ میوزیک اورم په هغه ټایم کې به مې M&M اورېدو ټوپاک په نوم کسانو نو هغه خو په هغه ټایم کې انګلیش وی او هغه ټوپاک چې دی نو تور انګریز دی او M&M دی سپین انګریز خو د تور انګریزانو په شان لوی شوی دی نو د هغو په هغه ژبه خو مونږ پاس په انګریزۍ نه پوهېدو خو بس دا داسې زموږ په کلاس کې به وړه اورېدو هغه کول ټکی چې استعمالېږي نو مونږ به هم لکه د هغې د لاسه شروع کړو نو مونږ له بیا خوند ناکړو داسې آزاد به لګیا او یا چېرته روان یو نو بس دا به اورېدو نو د هغې را ډېر خوند ناکړو بیا چې دې یو عمر ته راورسېدو چې پوه شو چې ریپ شروع شوی د څه د لاسه ریپ اصل کې د ریزسټنس میوزیک دی شروع شوی هم د کله چې د تور انګریزان چې دی دوی سره په لاوله کې په امریکا کې ډېر بد کېدو غلامانو نو د دې غلامۍ خلاف چې دی نو د ریزسټنس خلاف چې دو راووتو دو چې دی نو دغه وکړو مزاحمت وکړو نو دو ریپ شروع کړو او نو په دې کې به دو زیاتر دا وی چې لکه مونږ خپل دغه به یې شیر کول چې مونږ په څه حالات کې یو نو هغه بیا ورو بدلېدو نو بیا یو وخت راغی چې M&M نومې کس و هغه پکې راغی اوس ریپ د تورو میوزیک دی او دی پکې سپین دی نو ده چې کله دغه وکړو نو هغه خبره داسې شوه چې مطلب اوس ریپ هر کس کولی شي بیا ټول عمر اورېده بیا داسې
ینګسټرنرز پاکستاني دي هغه چې په اردو کې شروع کړو دا غونم چې لوی دغه راغی چې لکه ښه چې په اردو کې کېږي نو په پښتو کې هم کېږي په هغه عمر کې بیا امریکې نه زه واپس راغلم په کم ټایم کې چې ما دغه کړو نو ما چې پښتو ریپ وکړو نو ما یې داسې خوند نه کړو ځکه مطلب ریپ اوس دونه وخت شوی دی دونه بدل شوی دی چې هغه ریزسټنس پکې نشته هغه فکر د سندرې شاته یو فکر دی که نه چې په ریپ کې به و چې لکه ته څه ویل غواړې هغه پکې نشته یا به دا قصه وه چې ګاډی مې تاو کړو یا مې سګرټ وڅکو یا مې شراب وڅکو یا مې هغه چلو کړو دغې ته دغه شی و او زما ډېر خوښ و نو ما یې اوس مې ریپ خوښ هم دومره دی او پښتو هم ښه وه زما ډېره زیاته بهتره شوه په دغه وخت کې نو ما بس وی ځانه مې شروع کړو نو ما بس داسې لږ لږ لیکل شروع کړو لږ لږ د وخت سره چې دی نو ښه پوره بهتري پکې راله اوس چې دی نو پی ډاټ یوسفزی پامیر یوسفزی نو پی مې لږ شارټ کړلی پی ډاټ یوسفزی په نوم باندې مې یوټیوب چینل جوړ کړلی بس په هغې باندې لګیا یم جي او جي 4-5 سندرې مې جوړې کړې او جي زه به تاسو کتونکي ته دا وایم چې تاسو لاړ شئ دا پاڼه وګورئ انسټاګرام والا یوټیوب والا او واورئ خپل فکر پرې هم شریک کړئ چې په دې عمر کې دا هلک کم خیالات په دغه سندرو کې شریکوي او ډېر مفید دي زه ترې هم څه نه څه زده کوم تاسو ترې هم خامخا څه نه څه زده کوئ دې نه پس تاسو اوس دوباره په دغه سکالرشپ په بنیاد باندې دوباره امریکې ته اپلای کړی ده که دا څه لپاره تاسو ستور غواړئ دوباره او څه پروسس دی دا اوس زما جي د روټس نه دغه خلاص شو 12 خلاص شو که نه نو اوس د امریکې د لاسه زه لکه د ایټا د لاسه زه دغه ته لاړم فضلیق ته لاړم د فضلیق ته لاسه زه لاړم امریکې ته اوس د فضلیق او د امریکې تعلق نشته داسې که مثال څوک په فضلیق کې نه وي نو هغه هم تلی شي که هغه مثال دغه وکړي محنت وکړي د ټسلا هغه تلی شي جي خو دا ده چې یو پیر زه امریکې ته لاړم نو د امریکې د لاسه ماته روټ سکالرشپ آفر کو زه چې روټس ته رالم نو په روټس کې بیا کاونسلران ناسي او دوی د سړي د یونیورسټۍ اډمیشن کوي نو حق د روټس دغه چې دی کوم ټیچر کاونسلرز چې دي دغلته کسان ناسي ستا د یونیورسټۍ د پوهنتون دپاره ستا داخله اخیستو دپاره نو ته بیا بالکل خلاص یې هغه ستا چې دی نو لکه داخله وکړي تا ته به مثال وایي چې ټیسټ ورکړه یا آیلټس ورکړه یا سیټ نومې ټیسټ دی هغه ورکړه نو هغه تا ته ووایي چې ته دا ورکړه او تا به پوره ګایډ کړي تا ته به ټیچران راولي چې لکه دا ټیچران دی دونه دا شی زده کړه او نور چې دی چې څومره کار یې هغه به د لاغو وکړي او دغه ته به د یونیورسټۍ ته به اپلای وکړي خو زیات تر دا مسلې چې یونیورسټۍ کې خو زموږ د خلکو داخلي ډېرې کېږي ځکه کنسلټنټس نن سبا ډېر زیات شوي دي هغه داخلي وکړي روپۍ ترې والي او داخلي ولله وکړي خو مسله بیا چې د په دې نورو خلکو د داسې کار وکړي او په خپله بالکل د قیسې نه خبر نه وي نو بیا هلته په ویزه کې خراب شي ویزه چې دی نو انټرویو چې دی هغوی پاتې کړي هغوی ګوري چې د سټوډنټ چې دی جنون سټوډنټ دی که نه دی دی هلته سبق له روان دی تعلیم له روان دی که دی کار له روان دی پټېدو له روان دی نو هغو خو ټول عمر دغه کار کړی هغو خو ناست دغې ته دي نو هغو ډېر په اسانه پوهېږي نو دغه مسله بیا راځي نو زه وایم چې یو پیر سړي په دې ایستلی نو یو پیر دغه ورته هم لږ اډوانټیج ورکړي لږ فایده ورته کوي چې لکه یو پیر ویزه لګېدله بل د دغه انګریزي هم په دې یو کال کې ډېر بهتره شي دی چې دوباره بیا انټرویو ورکوي یا د آیلټس ورکوي یا سیټ ورکوي نو هغه چې دی نو ډېر اسانه شي ورته دا دوباره دا ټیسټ نه ورکولو او دا چې دی د سکول کاونسلرز چې دی دغه کوي سړي له کار کوي خو که مثال اوس یو کس وایي چې نه زه په روټس کې نه یم زه خپله کول غواړم دا ما خو خیر د ماسټرز لپاره دونه علم نشته ځکه ما خپل هغه نه دی کړی جي خو اوس د انډر ګریجویټ لپاره د بیچلرز لپاره ما په خپله کار وکړو جي نو هغه چې دی نو زه چې دی د کالج نیچ په نوم کالج NICHE.com په دې ویب سایټ ته چې سړی لاړ شي نو په هغې کې چې دی نو ډېر شی یونیورسټیانې مطلب د امریکې چې څونه یونیورسټیانې دي ټولې پکې راغستي هغو څونه فیس غواړي د هغو د داخلې دپاره څه شي نه پکار دي څونه نمبرې پکار دي په دې ټیسټ کې په سکول په امتحان کې څونه نمبرې پکار دي هغه ټول دغه چې دی نو هغه په هغې کې لیکلی شوی د هغه ځای نه سړی ځانه ښکلې یونیورسټیانې سلیکټ کړي بیا مثال داسې پکار دي زما په حساب داسې پکار دي دا خو د هر سړي خپل دغه دی خو زه به خپل یو پرسنل دغه ورکړم چې 15 دي داسې یونیورسټیانې سړی سلیکټ کړي چې سړی ورته ډریم کالجز وایي چې سړی یقین هم رانه شي چې لکه دلته زما داخله وشوه
پنځه بیا دا سلیکټ کی چې تا ته ښکاري چې دا زما د دغه کالجز دي د لیول کالجز دي او پنځه دا سلیکټ کی چې لکه مثال که کیږي او که نه کیږي په دې کې خو کیږي خو دا یونیورسټیانې چې سړی سلیکټ کوي داسې به نه سلیکټ کوي چې لکه د چا تپوس وکړو هغه ورته ووایي ځکه چې دی د زیاتره یونیورسټیانې بیا داسې چې په ویزه کې هلته هغو په امبیسۍ کې بلیک لیسټ اچولي ځکه دا کنسلټنټ چې خلکو له کوم یونیورسټیانو ته دغه کوي نو هغه زیاتره په بلیک لیسټ کې نو زه یم چې یو سړی په خپله وګوري چې لکه مثال زه کمپیوټر ساینس له روان یم زه به په کالج نیچ کې سرچ کړم چې کمپیوټر ساینس ابه ماته یونیورسټیانې راولي چې کومې 15 یې راواغستې 10 راواغستې هغه 10 ځان سره ولیکه بیا ځان ته ولیکه چې دا ځای زما خوښ دی دا ځای زما نه دی خوښ لوکیشن هم ډېر لوی اثر ورته کوي که نه په سړي باندې ځکه لکه کمپیوټر ساینس والو دپاره انټرنشپس هم ډېر ضروري دي او هغه په لکه مثال که کیلیفورنیا کې اوسېږي نو هغه په هغه ډېر ښه اثر کوي ځکه د دنیا نه ټول ښه کمپنیانې چې دي د هغو هیډ کوارټر یې هلته دي داسې یو انفلوئنس شي که نه په هغه یونیورسټیانو باندې بیا چې کله تا ځان له داسې یونیورسټیانې سره دغه کړې خوښې کړې بیا داسې چلو که چې د کالج ایپ په نوم چې دی یو ویب سایټ دی کالج ایپ او جی نو کالج ایپ چې دی ایپ چې دی د اپلیکیشن دپاره شارټ فارم دی نو په دې کې چې دی سړی ځان یو اکاونټ جوړ کړي اوس داسې چې مثال زه یو یونیورسټي ته اپلای کوم یوې ته جدا کوم نو خو ډېر وخلي دا کالج ایپ داسې چې دوستانه یو پیر ډیټا والي او تو بیا کومه یونیورسټي سلیکټ کړې هغو ته ستا ډیټا ولیږي بیا چې کومه یونیورسټي څه شی غواړي کالج ایپ تا ته وایي دې یونیورسټۍ ته دا شی ورکړه بس په هغه ځای کې ورته دغه کا اپلوډ کا بیا په کالج نیچ ته دغه چې دی ویب سایټ چې دی دا په دې کې هم دغه کوي چې لکه داسې یونیورسټیانې پکې تاسو کتی شئ چې انیشیلي ستا نه په لاوله کې ستا نه دې طرفه روپۍ نه غواړي لکه اوس مثال زما په یو یونیورسټي کې شوی دی ایسټرن میشیګن ورته وایي نو هغه چې دی نو صرف $15 علي د اډمیشن او د هغې نه علاوه د هغوی دغه نشته دې طرفه نو که مثال ستا کار وشو ته هلته لاړې د هغې نه بعد به د هغو فیس بیا ورکې او نور دغه نو زه یم چې سړی مثال اوس د په دې فکر کې چې لکه زه پیسې ورکړم او بیا مې کار ونه شي نو کالج نیچ چې دی نو ډېر ښه ویب سایټ دی ډېر فلټرز دی پکې نو ته پکې سلیکټ کولی شي چې زما دا دغه دی دا شي نه مې مثال دې ځای ته زما دا مې سبجیکټ دی دونه روپۍ دي را سره نو هغه د هغې په حساب تا ته ستا لپاره د ټولو ښه دغه وښیي آپشنز وښیي ټیک یو پوښتنه زمانه ډېره مهمه پاتې شوې تاسو چې کله امریکې ته تلئ په 9م کلاس کې وئ که نه نو امریکې ته لاړئ یو کال تېر کړو بیا راغلی امریکې ته خو نن سبا چې سړی ځي نو کم از کم 80 لکه روپۍ لګي ایجنټانو پسې ځي راځي نو ستاسو 900 روپۍ په دې ټول پروسس په دې یو کال ولګېدې او ایجنټان پکې څه کردار و هغو دله څه هیلپ وکړو که نه زما چې کمې روپۍ لګېدلې جي لقمان خان هغه صرف هغه روپۍ وې چې مثال زه یو ټیسټ له روان یم او زما نه په تلو راتلو کمې روپۍ ولګېدې لکه په هر یو ټیسټ کې چې د قصې مطلب د تلو راتلو خرچه یا ما خوراک وکړو هغه زما خپلې وې خو چې یو پیر زه دا ټیسټ ما پاس کو دا دویم ټیسټ اول ما ټیسټ ورکو بیا انټرویو بیا مې یو بل ټیسټ ورکو چې یو پیر دا ټیسټ ما پاس کو که بیا به زه مثال په سرینا کې تاسو ته ما وایي 10 ورځې پاتې کړی وم دا 10 ورځې چې زه پاتې کړی وم زما چې په هوټل کې څونه سټې وه هغه په هغو وه زما څونه خوراک و هغه په هغو وه ایون زما د کور نه واله او د اسلام آباد پورې د تلو پورې او د اسلام آباد د هوټل نه زما د کور پورې د تلو راتلو خرچه مو غوچوته کړه د دې نه بعد چې بیا زه کله امریکې ته چې دی نو تلمه نو زما چې دی د ټولې لارې خرچه غوچوته کړه د جهازونو ټیکټونه د هر څه چې دی هغه غوچوت کړو د ویزې څونه فیس و هغه غوچوت کړو په ما باندې په 1 روپۍ نه راغلی د دې پورې چې ما به که مثال زمان به یو ډاکومنټ وغوښته او ما به ورته ډاکومنټ ولیږو په هغې چې به کومې پیسې راغلوې ما به ورله یو رسید ورکړو هغو به مال د هغې روپۍ واپس راکړې بیا هلته په امریکا کې هم هره میاشت په $150 راکول د خرچې دپاره او اوس هم چې زما دا ټوله قصه خلاصه شو اوس مثال مونږ چې دی یو څو پروجیکټس وکړو زه فلن ساعت په امتحان کې بیزي وم جي او په داخلو په دې قصه کې نو دا ورځو کې خو مې نه دي کړي خو اوس هم مثال زه څه پروجیکټ کول غواړم لکه مونږ چې دی ستاسو سره په دغه کې یو پروجیکټ کیمپ کړی و د هغې کې چې څونه دوایانې وې څونه خوراک خرچې وې د تیلو خرچې وې او چې څونه مثال څونه قسمه خرچې هم راغلي هغه ټول هم هغو سپانسر کړي وې نو لکه مثال یو پیر تا دا دویم ټیسټ پاس کو ستا د مرګه پورې چې ستا د هغو سره څونه تعلق راځي په یو شي کې د هغې خرچې به هغو ورکوي په تاسو باندې یو روپۍ نه راځي او ایجنټان د ایجنټانو دا قصه دغه ده جي تاسو به کتلې دي مخکې ورځو کې څه خلک بهر طرف ته تلو نو هغې کښتۍ باندې پرې واوښته او ټول مړه شو که نه د دې ایجنټانو د قصې نه
د دغه ایلیګل طریقونه قلار شي. کم کس کې چې ګډ وي په هغه کې چې لږ قوت وي هغه په د انټرنیټ په لاره باندې په دې نننۍ زمانه کې ځان له لارې پیدا کېدای شي. د هغې دا مثال دی چې د لاړو د دنه یو روپۍ نه لګېدلی بغیر د ټسټ ورکولو نه د اسلام آباد پورې تلو پیسې هغه ورکړي دي، هلته کې اخراجات هغې ورکړي، واپس دی راغی هغې پیسې ورکوي. اوس چې دلته پروجیکټ کوي هغه له پیسې ورکوي. نو لارې شته دی خو تاسو له به راویښېدل پکار دي او ځان به هوښیاروئ، ځان به په دې هر شی باندې پوهه کوئ. داسې چېرته هم مه کوئ چې تاسو ایجنټانو له پیسې ورکوئ. تاسو چې کوم دی په غلطو لارو باندې لاړ شئ او د امریکې خوبونه هسې مه وینئ. پامیر خان ستاسو د ټایم ډېر مننه. خو آخري پوښتنه به دا کوم چې زمونږ ځوانانو ته به څه پیغام ورکول غواړئ چې دوی څنګه ژوند دلته تېر کړي؟ کوم خلک چې امریکې ته فکر نشي تللی هغوی دلته څه وکړي چې هغه خپل دا ژوند چې کوم دی مفید کړي ځان ته او خپل خپلوانو ته او معاشرې ته څه فایده ورکړي؟ زما خو دونه عمر هم نه دی داسې ډېر دغه نشم ورکولی، خو یوه خبره چې ما خپله زده کړله په دې دونه وخت کې هغه به دی چې زه یم چې د یو سړي په کم قسم سبجیکټ کې انټرسټ وي، په څه قسمه کار کې انټرسټ وي، نو هغه له پکار ده چې په هغه شي کې دغه وکړي، تعلیم هم خپل په هغې کې کنټینیو کړي. ځکه چې یو مثال زه د کمپیوټر د ډېر د وړوکوالي نه زما خوښ دی او زما فیملي زه په سټارټ کې لږ فورس کولم میډیکل سایډ ته او زه میډیکل ته تللی وی او زما ټول انټرسټ د کمپیوټر سره دی. نو یو خو به زه هغه سبق به ورکولم چې ځکه انټرسټ په مې نه و، نو یو به پرې پوهېدم نو چې دا څه کیسه روانه ده. حالانکې د کمپیوټر چې دی نو زما د وړوکوالي نه دغه دی داسې را روان دی، نو د وړوکوالي نه ورسره زما انټرسټ دی، زه د وړوکوالي نه پرې پوهېږم. نو بیا چې دی اوس زه چې د دې پورې چې زه په امریکا کې وم نو زه وم په 10م کې جي، خو د 10م د هغو هغه تعلیم چې دی زما دپاره چې دی لږ اسان و، ځکه ما دلته لا اول ویلي وو. نو هغو چې په 10م کې کم شوی وي نو هغه به زما لپاره ډېر اسان و. لکه میتس به مونږ کوو بس ما به ټکې کار نه وکړی، ایګزام به مې ورکړو ما به ټاپ کو، ځکه به ما دلته په 9م 8م کې ویلي وو د اول نه. داسې نه وه چې ما له خپل لکه دغه خو ما ویلي وو که نه، خو د کمپیوټر ساینس دپاره ما دې شي کې اوس زما انټرسټ دی او دا زه دا یو کال نشم ضایع کولی. زه هم په 10م کې او په 12م په کلاس کې به ناست وم. نو تاسو ته ما وایي زما یو ورور و هلته هغه په 12م کې و نو او زه په 10م کې وم، خو زموږ د کمپیوټر کلاس په یو ځای و. نو زه وایم چې د سړي کوم شی خوښي که هغه په هغې کې دغه کوي نو محنت کوي او په هغې پورې ونښلي، بل نور شي نه ورسره ځان سره نه راکاږي. لکه مثال یو کس په امیزان پورې نښتی دی او هم وایي چې زه به امیزان کوم او هم فریلانسینګ کوم او هم کمپیوټر کوم او هم میډیکل کوم او هغه نه کېږي. خو په فری ټایم کې ته یو شی کول غواړې ټیک ده، خو چې مثال د یو شي یو ټایم دی، مثال زما امتحان دی ما بیا نه میوزیک کړلی نه مې بیا فریلانسینګ کړلی، فریلانسینګ خو مې هېڅ هم داسې ډېر نه دی کړی جي. خو زه یم چې بس په هغه شي پورې دغه شي سټیک ټو اټ هغې پورې بس ونښلي او بس ډېر فایده به وکړي. ځکه چې ما نوټس کړله چې انګریزان دغه کوي ډېر د وړوکوالي نه په یو شي پورې ونښلي او په هغې کې بیا ډېر مخکې لاړ شي. او زموږ خلک هم چې د وړوکوالي د سړي یو شی خوښي، لکه ستاسو مثال میډیکل خوښ دی نو تاسو چې دی نو په هغې کې بلډ چین وغیره داسې دا شروع کړي په انټرسټ یې کوئ پور کوي نو. او که مثال اوس تاسو ما ته وایي چې راشه بلډ چین کو نو زه به هغه شان نشم کولی ځکه زما انټرسټ نشته. نو زه یم چې د سړي په کوم شي کې شوق ډېري بس په هغې پورې ونښلي، نو زه یم چې ټول به په دغه کې په فایده کې به ځي. ډېره مننه یو جهان مننه. دا زموږ سره پامیر یوسفزی و، د وړوکوالي نه ډېر قابل ماشوم و او وړوکوال نه ورته سکالرشپ یې میلاوېدی په ښه ادارو کې. بیا ایټا ټسټ یې پاس کو، فضل حق ته لاړ او بیا په 9م 10م کې امریکې دپاره یس پروګرام حاصل کو، بیا هلته کې لاړ د هغې په ذریعه ورته دلته په روټ کې چې کوم دی سکالرشپ میلاو شو. اوس یې 12م وکړو، اوس دوباره یونیورسټیانو کې پوهنتونو کې دوباره هغې ته اپلای کړې ده او دې سره سره د ده په ژوند کې ډېر زیات بدلون راوستی دی. د ده د خبرو انداز، د ده د ادب، د ده د آرټ سره کم شوق چې کم پیدا شوی دا ټول د هغې اثرات دي. نو که تاسو د دې پروګرام باره کې څه تپوس کول غواړئ دغه ویب سایټ هم وزټ کړئ، د ده نه په لاندې به کمنټ کې هم تپوس کولی شئ. د ده پاڼه د یوټیوب او د انسټاګرام وزټ کړئ، هلته کې دې پوښتنه کولی شئ. یو جهان مننه. او جی پامیر یوسفزی په نوم زما انسټاګرام دی، که څه تپوس یې تاسو نو راتلی شئ کولی شئ، جواب به تاسو له درکوم انشاءالله. ډېره مهرباني. السلام علیکم.